د نیک عملې ښځې څه صفات دي؟ هغه ښځې چې هغه انسان ویلی شي چې دا صالحه او نیکه ښځه ده په هغې کې څه صفات دي؟ نو دا تفصیلي خبره ده او موږ بعض درسونو کې بیان کړې م ده. دا خبره یاد ساتل پکار دي چې دا دنیا د دې دپاره ده چې په موږ امتحان وکړی شي او بیا په آخرت کې به نتیجې راوځي. نو هر مسلمان باندې بیا لازم دي چې ځان له په دنیا کې هغه څوک وګوري چې د ده مرسته کوي د آخرت په باره کې، لکه نیک ملګری. او چې ستا ملګري نیک عملی نو دا نیک ملګري د آخرت په باره کې ستا مرسته کوي، دیندارۍ په باره کې ستا مرسته کوي، الله ته د نزدېکت دپاره یو لار ده د نیک ملګری. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه په سنن ابي داود کې شتي، لا تصاحب الا مؤمنا، مه ملګری کوه مګر نیک عمله مؤمن. نیکانو خلکو سره کښېنه پاسه، په هغې کې فایده دی که د ایمان دې کمزوری شوی وي نو چې د هغوی سره کښېنې پاسې نو ایمان به دې څه شي، بیا برابر شي، تازه به شي. ښایي دنیا پرستو سره چې کښېني نو که لږ ډېره ګزاره کوي هغه به هم څه شي، هغه هم ختمه شي. ځکه چې د هغوی سره کښېني کار سبا او څو دې اړي او څنګه څو او په څو او څو لږې کلي ته او څو ته جوړېږي او جیداد او ځمکه او پټې او کله به چوټۍ ځي او کله به راځي، یو موضوع زړه ټول ګټه کي بلکل. خو چې کله دیندار یې او تا ته الله را یادوي، درس له دې بوځي، مانځه له دې بوځي، نصیحتونه درته کوي، د غلط کار نه دې منع کوي، د ښه کار امر درته کوي، نو د هغه ملګري دي چې د دوی لټون پکار دی چې زموږ ته د آخرت ته لار واضحه شي او موږ نږدې شو جنت ته. جنت ته نږدې کېدو ډېرې طریقې دي. یو طریقه ده چې نیک عمل ملګری ځان له وګوري. نو په ملګرو کې په اولني سر کې کوم ملګری راځي؟ ښځه، هغه د ژوند ملګری، ستا د طلایي ملګری، هغه ملګری چې الله وایي زنانه د نارینه لباس دی او نارینه د زنانه لباس دی، د یو بل سره رازونه وي، نو بیا نیک عمله ښځه به ګوري ځان له. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث شتي چې خلک چې ښځې غواړي نو د یو څو خبرو دپاره، څوک یې د دین دپاره غواړي وایي دینداره ده، څوک یې د مال دپاره غواړي وایي څه ده، مالداره ده، څوک یې د قوم د لاسه غواړي وایي نسب یې زورور دی، او څوک یې د ښایست د لاسه غواړي وایي ښایسته ده. څو خبرې دي؟ څلور. پیغمبر وایي فاظفر بذات الدین تربت یداک. په دې څلورو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دغه د دین دا خبره وایي مضبوطه راونیسه، کامیاب به اوسي. یو ښځه که بدرنګه ده او دینداره ده نو الله ته په نزدېکت کې دا هم یو سبب جوړېدی شي. یو ښځه که غریبه ده او دینداره ده، یو ښځه نسب کمزوری او دینداره، چې ته مالداره دې راوسته ځه، څه به پکې چې مونځ او دس نشتي او بد اخلاق او سمه ښایسته ښځې دې راوسته چې هغه نه د الله حق پیژني، نه پیغمبر پیژني، نه مور پلار پیژني، نه خواښې سخر پیژني، او دا یو ګز ژبه یې راوتي په مخه او کور کې ټولې جګړې کوي، به دې کیسه څه به کړي؟ او چې ستا د بچو تربیت هم نشي کولی. نو ځکه پیغمبر وایي دینداره ښځه وګوره. ضرور وایي چې د دینداره ښځې صفات، دا اوږده خبره ده خو لنډه به یې کړو. الله په قرآن کې یو څو صفات ذکر کړي دي. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. قانتات یو صفت په نیکه ښځه کې دی، په نیک عمله ښځه کې، چې دا به د الله عبادت ډېر کوي،
چې د الله عبادت ډېر کوي. اوس چې په داسې بلا واوړي چې په میاشتو کې د لږ لمونځ نه کوي او نه لمونځ پېژني او دا بعض ورته خوشحاله وي سهار پراټه ډېر مزداره پخوي. ته په پراټه څه کوې هغه الله نه پېژني. والله زه چې یو ښځه لمونځ نه کوي د دې لاسه ډوډۍ سړی څنګه خوري؟ زما خو دغه ډوډۍ له لاس نه ورځي، یعنې زړه مې ورته نه کېږي د هغه ښځې رزق ته چې هغه لمونځ اودس نه کوي، الله نه پېژني، پیغمبر نه پېژني، عقیده یې نه ده معلومه. ناولنی صفت به پکې دی چې دا به د الله بندګي ډېره کوي، حافظات للغیب ما حفظ الله. د خاوند په غیبوالي کې به د خاوند د مال او د عزت خیال ساتي. د خاوند په غیبوالي کې به یعنې چې خاوند نه وي، په سفر تللی دی، مزدورۍ له وتی دی، څه کار له وتی دی، دا به د خاوند د مال، د خاوند د عزت او د خاوند د بچو خیال ساتي. یو حدیث کې راځي، ډېر ناشنا روایت دی، امام احمد راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه روایت دی. د پیغمبر د حدیثونه ډېر خواږه او ډېر مزېدار او الحمدلله چې زموږ ورسره واسطه ده. زمونږ د سلفیت د منهج دیم دغه بس د الله خبرې دي او د پیغمبر خبرې دي او د صحابه کرامو خبرې دي او د ښکلی صفا سوتره منهج. نو دې باب کې دا حدیث ډېر مزېدار حدیث دی. ابو هریره وایي یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو چې یا رسول الله ای النساء خیر، یعنی په ښځو کې غوره ښځه کومه یوه ده، لکه څنګه چې ورور سوال کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته التي تسره اذا نظر الیها، چې خاوند ورته وګوري خوشحاله شي، چې خاوند ورته وګوري څه شي؟ خوشحاله شي. چې ته کور ته ورننوځې او ستا نظر پرې پرېوځي او ته خوشحاله شي او سکون درته میلاو شي. بعض وروڼه په داسې امتحان کې پراته دي چې کور چایبي تو کې ورننوځي او ته وسړې د دې پی نشته او د هغه پمپري نشته او پلار دې نن بیا غوسه و او مور دې نن بیا دا ووایي او خور دې دا ووایي او ورور دې دا ووایي او وړه نشته او پی نشته او شملې نشته. سړی وایي چې الله اوس د دې بلا نه مې د الله خلاص کړي. نو بیا دی بهر پروت وي، بهر پروت وي که نه. لکه ما ته بعض کسان د بعض مبارک ووایي دی د شپې ناوخته پورې بهر. نو غریب به دغې داسې ښځه به اورېدلی چې هغه کور ته ورځي طبیعت ورله ښه خراب کوي، وایي چې څومره بهر یم ښه. یا یو نیمه ښځه باندې سړی واوړي د ځان خیال نه ساتي، صفایي نشته، په بد حال ګرځي، نو خاوند به څه خوشحاله شي چې ورننوځي کور د هغه په بد حال، کپړې په بد حال، په جامو کې وچ ځای نشته، دې باندې ماشوم میچاجي کړي دي او دې باندې هغه پلاني میچاجي کړي او د سالن بینتې روان دی او د لوګو بینتې روان دی او په بد حال. او بیا وایي دا بعض خویندې وایي زما خاوند وایي چې دویم واده کوو. دا خو صرف د وینا په دغه کې دی، یعنې چې یو سړی صبر وکړي داسې ښځې سره، نو دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران دی. څه وایي؟ بس خو به داسې چې هغه سره عادت دي، لکه موږ خو دا وایو چې داسې ښځې سره صبر څه دی؟ ګران دی، ډېر ګران دی. نو ښځه هغه ښځه چې ته ورته وګورې او څه شي؟ خوشحاله شي، زړه دې باغ باغ شي، ښایسته ښایسته خبرې، ځان یې سنبال کړی، خوشبویي لګولي، ته کور ته ورننوځې کوټ دې نه والي، ټوپۍ دې نه والي، جورابې دې لرې کړي، ډوډۍ دله راوړي، بل شی دله راوړم، چای دله څنګه پوخ کړم، او پکې داسې تپوسونه دې نه کوي. ها دا د دغه خبرې نه دي، دا خو زه ګوره حقیقت بیانوم چې ښځه دې ته وایي ژوند داسې خلکو تېر کړو. او بعض هغه دي غریبانان چې سهار او ماښام د هغوی په کور کې درز او ګپه، درز او ګپه، کنځلې او جګړې او وهل ټکول او طبیعت ده او یو غد ده او دې ده.
د دوی د ژوند ډېر تنګي او د کور دا مسلې نه دي د ګورې سړی لیونی کوي سم خیال دی بهر دا مسلې ګورې سړی نه ګډوډ کوي خو د کور دا مسلې سړی خرابوي نو چې ښځه داسي چې تو ته وګوري خوشحاله شي وتطیعه اذا امر پیغمبر وی بل پکې دا صفت دی چې خاون ورته څه وایي هغه کوي چې خاون ورته څه وایي هغه کوي ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره او هغه څه نه کوي د خپل ځان په باره کې او یا د مال د خاون د مال په باره کې چې هغه د خاون بدي شي یو حدیث کې داسې راځي امام نسائی دا حدیث راوړی دا قسمه خبرې د دې هلکانو ډېرې خوښې ده ودونه یې چې نه یې کړي هسې ورته خاندي را خاندي خو دا بعض به ما ته دا وایي چې زمونږ خو موقع تللی ته موږ ته څه له بیانې دا موقع چا ویلي تللی دا دویمه به څوک کوي او دا درېیمه به څوک کوي او دا څلورمه به څوک کوي موقع تللی هېڅ موقع نه تللی اوس که څلور یې کړي خو څه ووایم نو که څلور یې کړي هغه جدا مسله ده دې حدیث ته غوږ کښېږده ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو ته د هغه زنانه خبر در نه کوم چې په جنت کې هم ستاسو زنانه وي یعنی جنتي زنانه کل ودود ولود مینه ناکه ښځه او چې بچي ډېر راوړي بچي ډېر راوړي دا خو واضحه ده خو چې صحیح مینه